سلامونه ملګرو، نن بیا هم راغلی یم د یوې نوې ویډیو سره څنګه کولی شو د لیکلو والا او وایرل ویډیو جوړه کړو. لکه څرنګه چې تاسو دغه ویډیو کتلی شئ ملګرو. ښه ملګرو، تاسو وکتل چې په دغه کې ما خپل نوم د ټیک ټاک آی ډي نوم او همدارنګه یوه ویډیو ثبته کړې وه سره له د یو شعر او د لوګو سره. نو څنګه کولی شو دغه رقم ته ښایسته وایرل ویډیو جوړه کړو. نو په دغه ویډیو کې درته ټولو طریقې هم د ویډیو شروع کول نه مخکې یوه کوچنۍ غوندې غوښتنه کوم که چېرې زموږ چینل د کې نوي یاست نو زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او دغه ویډیو د سره لایک کړئ او د بیل آیکن تڼۍ د سره کړئ تر څو هره نوې ویډیو تر تاسو پورې در ورسېږي. ما تاسو ته د ټلیګرام چینل لینک او د وټساپ چینل لینک د دې ویډیو په ډسکرپشن کې اچولی، کولی شئ هغې ځای نه دغه عکسونه تاسو ډاونلوډ کړئ ملګرو. راځئ د ویډیو په طرف. کله مو عکسونه د ټلیګرام چینل ډاونلوډ کړئ بیا به راشئ تاسو به انشاټ راخلاص کړئ. چېرته تاسو سره انشاټ نه وي کولی شئ له پلی سټور څخه یې راانسټال کړئ. رابشئ دلته په دا ویډیو باندې به کلیک کړئ. چې کله په ویډیو باندې کلیک کړئ دلته په دا نیو باندې به کلیک کړئ او دلته به ما چې کوم عکسونه درکړي د هغې نه به زه تاسو ته دغه دوه عکسونه ښیم ملګرو. په دغه کې به دغه یو عکس راواخلئ چې هر یو ستاسو خوښ وي هغه عکس به تاسو راواخلئ ملګرو. دغه عکسونه تاسو له ټلیګرام چینل وټساپ چینل څخه ډاونلوډ کولی شئ. بیا به راشئ ملګرو دلته به تاسو دغه شان صفحه راشئ، دلته به دا کانواس ووهئ او دلته به ټیک ټاک سایز ورته انتها کوئ. په ټیک مار باندې کلیک کړئ، دلته بیا راشئ کراپ اپشن ته دغه ته بیا به دلته هم د ټیک ټاک اپشن انتخاب کړئ، یعنې ټیک ټاک هغه به انتخاب کړئ او دا به لږ وړوکی کړئ، د منځ کې به یې انتخاب کړئ او دا به دغسې شي. بیا به راشئ ملګرو دا به دې خوا سکرول کړئ چې هر څومره تاسو ویډیو جوړوئ هغونه به یې کوئ. بیا به دې خوا راشئ ملګرو په سټیکر اپشن باندې به کلیک کړئ، دلته به راشئ بیا په سټیکر اپشن باندې به کلیک کړئ. چې کله په دې باندې کلیک کړئ دلته به راشئ په دا ګالري اپشن باندې به کلیک کړئ، دلته به راشئ په دغه کس اپشن باندې به کلیک کړئ ملګرو. چې کله په دې باندې کلیک کړئ تاسو سره دلته خپل ټول عکسونه راوړي. تاسو به د خپل آی ډي عکس یا خپل عکس چې غواړئ تاسو په دغه ویډیو کې استعمال کړئ هغه به تاسو راواخلئ. مثلا زه دغه عکس راخلمه په دغه هلته به دغه اپشن ووهئ، بیا به دغه په دواړو ګوتو دغسې سکرول کوئ یعنې کش بیک کوئ او بیا به دغه دومره کوئ او د خپل عکس به کې راولئ. بیا په ټیک مار اپشن باندې کلیک کوئ او دغه به لږ کوچنی کړئ دغه ساحه کې دغه به کوچنی کړئ او د پاس دغه ساحه کې به یې کېږدئ ملګرو تر څو ستاسو ټیک ټاک پروفایل عکس دغه ځای کې ښکاره شي. په دغه ځای کې به کېږدئ، په دغه اپشن باندې کلیک کوئ او دلته به راشئ دغه تور رنګ به انتخاب کړئ ورته په دغه ساحه کې. چې کله مو تور رنګ ورته انتخاب کړه دغه پاس خط به لږ دې خوا سکرول کوئ. بیا به راشئ په ټیک مار علامه باندې کلیک کړئ. چې کله په ټیک مار علامه باندې کلیک کړه ملګرو دلته به بیا راشئ ملګرو تاسو بیا په دغلته ما تاسو ته یو د بڼکو والا قلم اپشن درکړي هغه هم تاسو ټلیګرام چینل له ډاونلوډ کولی شئ. هغه به هم په همدغه طریقه باندې راواخلئ او په دغه ځای کې به یې کښېږدئ. چې کله مو کېښوده ملګرو دا به ټیک مار کوئ، بیا به راشئ ملګرو په دې اپشن باندې کلیک کوئ او دا به دواړه د ویډیو تر اخره پورې ورسوئ. دا پاسنی اپشن وهئ خپله تر ویډیو تر اخره پورې رسېږي. په ټیکس اپشن باندې کلیک کوئ، دلته به د خپل آی ډي نوم په انګلیسي ولیکئ ملګرو. خپل نوم لیکئ یا د آی ډي نوم لیکئ یا د کوم چینل نوم لیکئ هغه به ورته ولیکئ ملګرو. زه ورته لیکم ټیچو مارس سکیلز ورته لیکم. دلته بیا راځم په دغه ځای کې تاسو رنګ ورته ورکولی شئ. که چېرته ستاسو رنګ سپین د خط وي یا رقم وي نو تاسو به تور انتخاب کوئ. په دغه ځای کې بیا پوینټونه تاسو ورته انتخابولی شئ. هر رقم پوینټ چې سټایل چې تاسو خوښ شي هغه سټایل تاسو ورته انتخابولی شئ ملګرو. مثلا زه راځم دلته یو سټایل ورته انتخابوم دغه یو. چې کله مو انتخاب کړو ملګرو دا به لږ کوچنی کړئ، په ټیک مار علامه باندې کلیک کوئ او ښه به یې کوچنی کړئ چې تر څو پاس د دې دغو دواړو منځ کې راشي. چې کله راشي ملګرو دغه به داسې لږ کوچنی کوئ. بیا به راشئ د پاس اپشن باندې کلیک کوئ او دا به تر اخره پورې ورسوئ، بیا به یې پرېږدئ. بیا به راشئ په همدغه ټیکس باندې به کلیک کوئ ملګرو. دا ګورئ دا اوس سم شو ملګرو. رابشئ په همدې ټیکس باندې کلیک کوئ، دلته به په خپل نوم یا بل نوم چې هر چا نوم تاسو لیکئ هغه به په پښتو کې ورته ولیکئ ملګرو. چې کله مو ولیکه دې پوینټ ته به راشئ یو د اردو پوینټ به ورته انتخاب کړئ د اردو خط ډیزاین کې. چې کله مو ورته انتخاب کړه ملګرو دلته ډېر ډیزاینونه تاسو ته راځي نو تاسو د خپلې خوښې ډیزاین ورته انتخاب کړئ. مثلا زه راځم دغه ډیزاین ورته انتخابوم، دا به لږ کوچنی کړئ ملګرو او بیا به د دې د پاسه یې ورته کېږدئ. بیا دې چې رنګ یې باید تور وي ځکه نور ډیزاینونو کې بیا لږ سټایل یې خراب راځي. بیا به راشئ ملګرو دا باندې ویډیو تر اخره پورې ورسوئ، په ټیک مار علامه باندې به کلیک کړئ. چې کله مو ټیک مار علامه باندې کلیک کړئ دا به تاسو دغه کار به چې دی د دې ځای خلاص شي ملګرو. اوس راځو ملګرو دلته تاسو ته ښایي چې ویډیو څنګه پکې اډ کولی شو. رابشئ دلته به تاسو د خپلې خوښې یو ویډیو راواخلئ. مثلا زه راځم ملګرو دلته یو ویډیو ورته انتخابوم ملګرو. په دغه ساحه کې زه راځم دلته دغه ویډیو ورته انتخابوم ملګرو. دغه ویډیو انتخابوم دا به د دغسې یوټیوب سایز یا بل سایز کې نو تاسو کولی شئ د دې سایز وړوکی کړئ. دلته کراپ ته راشئ، چې کله کراپ ته راغلئ په دغه اپشن باندې به ورته کلیک کوئ او د دې سایز به لږ چې دی وړوکی شي. چې
چې کله وړوکی شي ملګرو ته په ټیک مار علامه باندې کلیک کوئ او دا به دغه عمره شي ملګرو. بیا به دلته راشئ ملګرو دا به لږ غټ کړئ چې داسې برابر به یې غټ کړئ. بیا به دلته راشئ دغه ماسک آپشن چې کوم درته ښکاري په دغه باندې به کلیک کوئ. چې کله به دغه کلیک کوئ بیا به دلته په ماسک آپشن باندې کلیک کوئ او دلته به دغه تور رنګ ورته انتخاب کړئ ملګرو. اول به راشئ په دغه ساحه کې به دغه کوم دغه دې خوا غشی چې درته ښکاري ملګرو دغه یو دا غشی به چې دی ملګرو دې خوا لاندې خوا ته سکرول کوئ تر څو دا غاړې چې دي ملګرو دغه راټولې شي یعنې څلور کونجونه ګرد شي ملګرو. بیا به راشئ ملګرو په همدې ماسک آپشن باندې کلیک کوئ او دغه لاندې رنګونو کې به تور رنګ ورته انتخاب کړئ او دا پاس لیکه چې کومه ده دا به لږ دې خوا کش کړئ ملګرو او تور رنګ به لږ نری کړئ ملګرو. بیا په ټیک مارک کلیک کړئ او دا به لږ غټ کړئ ملګرو. دا به راشئ د ویډیو اخره پورې به راشئ څونه ویډیو تاسو جوړوئ دا به که چېرته ویډیو غټه وه نو تاسو به یې کټ کړئ. چې کله مو کټ کړه ملګرو دلته به راشئ ملګرو په دغه آپشن کې به دغه لږ غټ کړئ ملګرو. دې خوا ګورئ دا به بیا لږ داسې لاندې ټیټ راولئ چې راموسته اوس به راشئ ملګرو دلته به تاسو راشئ په دغه ځای کې به فلټر آپشن وګورئ ملګرو په دغه ساحه کې تورې فلټر آپشن دغلته به راشئ ملګرو فلټر آپشن ته به راشئ. په دغه فلټر آپشن کې چې دی ملګرو دغلته به تور رنګ ورته انتخاب کړئ ځکه د دې ویډیو سټایل چې دی د ویډیو سټایل باید تور رنګ کړي ملګرو یا هم بل کوم رنګ کې ستاسو هر رنګ خوښېږي هغې کې ورکولی شي. ما ورته دغه انتخاب کړم ملګرو. زه راځم ملګرو اوس دلته دغه ټیک مار علامه ورته کلیک کوم. چې کله ټیک مار علامه ورته کلیک کړم ملګرو بیا راشئ تاسو دلته کولی شئ سندره یا موزیک یا خپل کوم ساز هم ورته انتخاب کړئ. زه راځم د ماما موزیک ته دلته یو ساز ورته انتخابوم مثلا زه دغه ساز ورته انتخابوم دلته ویډیو تر اخره پورې راځم او دغه ساز چې دی نیم ترې کټ کوم او چې څومره ویډیو یې هغومره پرېږدئ. بیا به راشئ ملګرو دلته تاسو به په دغه ځای کې څنګه کولی شئ هغه شعر اډ کړو یا لیکنه نو په ټکسټ باندې به کلیک کوئ. بیا په ټکسټ کلیک کوئ دلته به راشئ خپله لیکنه به که چېرته تاسو کاپي کړي پیسټ به کړئ که چېرته مو نه کاپي کړي نو تاسو کولی شئ ویې لیکئ هم دلته ملګرو. د دې خط ډیزاین باید توري ملګرو. بیا به راشئ ملګرو دلته به تاسو د ویډیو خط ډیزاین ورکړئ. دغه ډیزاینونه تاسو په ټلیګرام چینل کې پیدا کولی شئ او د ټلیګرام چینل لینک د دې ویډیو په ډسکرپشن کې دی ملګرو. بیا به راشئ دغه خط به هم تر اخره پورې ورسئ او په ټیک مار علامه باندې به کلیک کړئ او دا به دغسې ورته کېږدئ نو نیمایي ویډیو به جوړه شي. اوس به بیا په ټکسټ باندې کلیک کوئ او دلته به خپل نوم په انګلیسي ولیکئ یا به د چینل نوم ولیکئ یا د فالو غوښتنه کوئ په انګلیسي هغه به ورته ولیکئ. دا به دغسې کوچنی کړئ دغه باندې به کلیک وکړئ ملګرو او لږ به یې کوچنی کړئ او داسې لاندې بیخ ته به یې کېږدئ ملګرو لاندې به یې راکش کړئ دلته به یې لاندې بیخ کې ورته کېږدئ ملګرو. وبښئ لږ غلط شوم دلته مو چې کله بیخ کې ورته کېښوده ملګرو نو دغه ستاسو ویډیو دغه جوړه شوه ملګرو. ګورئ ټول ډیزاین جوړ شو ملګرو. دغه ځای کې تاسو لوګو هم ورته لګولی شئ 4 رقم ته لوګو هغه تاسو لګولی شئ. بیا به راشئ په ایکسپورټ باندې کلیک کړئ دلته بیا په ایکسپورټ کلیک کړئ نو ستاسو ویډیو به ګالري ته ډاونلوډ شي ملګرو. دغه وه د نن ورځې ویډیو چې څنګه کولی شو د شاعري لپاره یا د خط لیکلو والا ډیزایني ویډیو جوړه کړو چې د بعضو ملګرو غوښتنه وه نو په دغه ویډیو کې مې درته ټوله طریقه وښوده لکه څرنګه چې ما کومه ویډیو ایډیټ کړه په دغه ویډیو کې ټوله طریقه مې ورته وښوده. په همدغه طریقه تاسو کولی شئ ویډیو ایډیټ کړئ. دغه ویډیو ریزلټ در سره شریکوم ملګرو. ملګرو دغه وه زموږ د نن ورځې ویډیو که چېرته مو ویډیو خوښ شوي وي ویډیو درسره لایک کړئ او زموږ چینل ټیچ عمر سکیل درسره سبسکرایب کړئ او د بیل ایکن تڼۍ درسره کېږدئ تر څو هره نوې ویډیو تر تاسو پورې در ورسېږي. نور مو په الله سپارم د خدای په امان.